زما ډېر قابل قدر محترم و معزز مشرانو کشرانو د قرآن عظیم الشان سورة المائده اومې پارې یو آیات کریمه ستاسو د وړاندې ما تلاوت کړو. همدارنګې د آقای نامدار فخر موجودات سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارکه مې ولوستلو چې د دې خلاصو نه چھوړ کبیره ګناهونو کې یو کبیره ګناه د هغې متعلق بیان کول دي. کبیره ګناهونو کې هغه ګناه چې د هغې نن څه بیان کول ستاسو په وړاندې زه غواړم د هغه ګناه چې د شراب خوري، دا شراب څښل دي. دا شراب د دې حرمت په نورو مذهبونو کې هم آسمانی کتابونو کې هم او د دې نقصان دا دی چې دا شراب دا عقل کې فتور راولي، عقل مغلوبه کوي. ځکه د دې خمر چې د عربي ټکي د شرابو د پاره د خمر د دې مانم د پټواله، نو دام عقل باندې پرده راولي، عقل پټي. اوم د دې هغه اثر وی بیا چې داسې بنده چې هغه شرابي وي، شراب اوس کې نو خو سنجیده بنده به وي، عقلمن او هوښیار به وي، خو لیکن خبرې به بیا داسې کوي ته به وایې که دا لیونی دی یا دا ماشوم دی نه پوهېږي. وجه دا وي چې د دې عقل باندې شرابو پرده اچولې ده، دا عقل یې ولا مغلوب کړی دی، پټ کړی دی، ښکته کړی دی. همدارنګې زمونږ او ستاسو په دغه ملک کې د قرآن او حدیث مطابق قوانین جوړول د دې متفقه فیصله شوې ده. په سن 1973 کې کله چې د دغه ملک آئین جوړېدلو نو په هغې کې دغه خبره هم ده که یو قانون په دې ملک کې پاس کیږي نو هغه به د قرآن او د حدیث سره موافق وي، مخالف به نه وي. د قرآن او حدیث سره به دا ټکراو خو زمونږ د دغه ملک واګې او د دې اختیار او واک چې د کومو خلکو لاس ته ورځي نو په هغې کې اکثر هغه خلک وي چې هغه سیکولر وي، د هغوی د مذهب سره د دین سره څه کار نه وي، هغوی دپاره مقدم او هغه دا دی چې آئین کې د وړاندې نه د مخکې نه دا خبره لیکلی شوې ده ته اوس قانون جوړی، او 1973 کې دا خبره لیکلی شوې ده چې کوم قانون ته جوړی او تاسو ته اختیار دی هغه به د قرآن او د حدیث د لاندې ماتح وي، برابر به وي، موافق به وي. که دې سره مخالف و، دې سره ټکراو خوړله نو داسې قانون هغه به هېڅکله د پاکستان دغه آئین او قانون سره یو نه وي، دا به رد کولی شي. دویمه خبره ده چې عمق کے وخت کې 73 نه پس نږدې اسلامي نظریاتي کونسل جوړ شوی دی چې هغې کې لوی لوی علماء کرام دي، مذهبي خلک دي پکې، پروفیسران دي د اسلامیات وغیره، د هغوی دغه کونسل دی. نو داسې بل چې کم پاس کولی شي هغه به پیل هغوی ته لیږي چې هغوی وګوري دلایلو په رڼا کې قرآن او حدیث، همدارنګې د معاشرې سره د ټولو په رڼا کې به دا وګوري. که هغوی ته قابل قبول وي نو قبول به شي، منظور به شي، بل به پاس، او که هغوی په نسب باندې برابر نو دا به نه پاس کېږي. نو دوی هغه اسلامي نظریاتي کونسل ته هم دا نه ده وړلی او ډایرکټ پاس کېږي. نو پکار دا ده چې هغه څوک چې د آئین چې کوم 73 کې جوړ دی د هغې خلاف بل قانون پاس کول غواړي او هغه قرآن او حدیث سره مخالف وي نو دوی د دغه آئین د پاکستان آرټیکل 6 شپږم آرټیکل د هغې خلاف ورزي کوي، مخالفت کوي. نو داسې کس باندې پکار ده چې هغوی دپاره سزا پانسي بند نو چې ورکړی شي، خو لیکن زما او ستا په دې ملک کې د دغه خلکو دپاره پانسي کم ده. بیا هم دغه خلک زما او ستا د دې ملک دا کومې صوبې چې دي هر یو صوبه دا د ملک دپاره حیثیت د انسان د وجود د اندامونو لري.
هر صوبه دا د اندامونو حیثیت لري یو بل سره دا تړلې شوي دي نو صوبه سند په دغه صوبه سند کې چې حکومت د پی 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 والا دی پیپل پارټي والا دی په هغه کې یو هندو دی هندو هغه ایم پی ای دی صوبایي ممبر دی د اسمبلی زما په خبرو تاسو پوهیږئ اسانه طریقې سره ځم درته او دې د پاره هم چې زموږ ذهن ستاسو راکولو چې چیر د مذهبي پارټو کې او د سیکولر پارټو کې څومره فرق دی چې هغه ته زموږ د ملک څنګه نقصان دی دغه سیکولر پارټو همدارنګه ملک خلاصو دین ته زموږ نقصان دی ایمان ته زموږ نقصان دی ځکه دا خبره کوم سپدې اعتبار نه کوم چې د خپل یا ناظم یم او یا چې تکي کونسلر یم او یا یو منه یا دا سره زما سره واسطه ده نه مذهبي پارټي سره یو خواغم د دین د پاره یو که یو خبره په هغه کې د قران او حدیث خلاف وي جهرن ښکارا جارا لکه څنګه چې اوس وایو مخکې ملي الحمدلله نو بیا دې وایو نو هغه کوم چې د صوبه سند صوبایي اسمبلی دا په هغه کې یو هندو پاسي هندو او سره قرارداد دی لیکل دی درخواست دی بل دی چې په شرابو د مهرباني وکړي سپیکر صاحب چې په دې باندې پابندي لګي په شرابو باندې هندو وایي څوک دا خبره کوي هندو دا خبره کوي چې په شرابو د پابندي لګي او دا خبره مخ یو ځلې زمونږ د خلکو یو پارټي ده هغه یو مشر وایي و یره د شرابو لایسنس دی عام کړی نو بیا هغه ته یو صحیح پاسه دلو هغه عیسایانو مبارک ویلو دا غیر مسلمان راځي او دې ته تکلیف وي کدي چې شراب باندې پابندي پیوي نو بیا به دې تکلیف وي او موږ د خیر خواهی او د انساني حقوق ته وګورئ نو هغه صحیح ورته پاسه دلو په سمې کې ورته صاحب دا کار دی چې څنګه په اسلام کې شراب حرام دي دا زموږ په عیسایت کې حرام دي ته تاسو خپل کوي نو موږ مبانه کوي چې غیر مسلمانو لپاره موږ دا وایو نه موږ لپاره دا حرام دي نو موږ مخې ته کوي ما سکرین ته موږ مراولې موږ بدنامه ته نه څنګه تاسو د پاره حرام دي موږ د پاره دي په خپل مقصد خپل خبره کوي نو دا هندو ویل چې شراب باندې پابندي لګي تاسو ته پته ولګي دا پته نشته زبر ته وایم چې د سند چې کومه صوبایي اسمبلی دا متفقه تور سره او په شریک په اتفاق باندې د هغه چې کوم ارکان دی الته کې چې هغه سیکولر دي هغه ټول په شریک باندې د مخالفت کوي نه دا هندو چې شراب دی د باندې پابندي لګول شي نو دا بل او دا خبر او دا درخواست دا د مسترد کړی شي نو په داسې ملک کې موږ اوسېږو او دا خلک بیا وایي و دا مليان چې لګیا دي مذهبي پاتو والا لګیا دي دا قران خبره مونږ ته مخې ته کوي صرف قران خو نه دی کنه د دنیا سره به چلیږي او دنیا سره چې نه چلیږي وایي نو بیا به دغه صاحب تنزل کې روان یو ترقی بیا چرته شته ترقی چې دا خو دغه خلکو چې هغه څه کوي پکارو چې مونږ هم هغه نو دا د خلکو حال دی بهر حال دا خبره ما شروع کړې د شراب د حرمت متعلق قرآن کریم سورۃ مائده و مسیفاره کې الله جل جلاله فرمایلی دی چې دا شراب چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان شراب او همدارنګه جواری او د بوتان وغیرہ دا ټول پلیت شیزونه دي رجس من عمل الشیطان دا د شیطان کارونه دي الله جل جلاله دغه موږ محفوظ ساتي